السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د 13 درس اتمه برخه ده په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله د قرآن تلاوت کوو د قرآن په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده له نښتي ضمیرونو سره چې په عربي کې الضمایر المتصله ورته وایي. کله چې دوه نومونه یو د بل پورې تړلي وي هغو ته مضاف او مضاف الیه ویل. نو اوس راځم ټول نښتي ضمیرونه په حالت چې کې وي نصب یا جر کوي. نښتي ضمیرونه کوم یو دي؟ نښتي ضمیرونه دا جدول ما ورته جوړ کړی. مفرد ته راځم، مفرد مذکر هو هی د هغو دواړو په عربي کې څه ورته وایي؟ هما هما. جمع ته راځم، که چیرې د هغوی راسي هم یا هم مفرد معناست ده. ها د هغې، هما هما د هغو دواړو، که چیرې مثنا یعنې دوه راسي، که جمع راسي څنګه ورته؟ هن یا هن. دې ته نښتي ضمیرونه وایي، یا له اسم سره یا له فعل سره یا له حرف سره نښتي د هغوی. که مفرد مذکر ته راځم، ستا څه که وینې د افسر فتحه ده. که چیرې مثنا یې کومه ستاسو دواړو. که چیرې جمع مذکر وي څنګه وایم؟ کوم ستاسو. دلته راځم، مفرد مانسته یې کې ستا ښځینه یعنې مانسته استفاده کېږي. که چیرې مثنا دوه یي کومه ستاسو دواړو. که جمع وي مانس وي چې هن ستاسو. نو دلته مفرد ته راځم، که زه وایم چې زما یا د اصله چې ویني ني، دا دواړو باید تاسې په یاد ولرئ. او جمع ته نه زموږ. دا ټول نښتي ضمیرونه دي. نښتي ضمیرونه حالت نصب او جر ده. زه څه وخت پوه سم چې د دې حالت نصب او جر ده؟ اوس انشاءالله دا تشریح کوم. ټول نښتي ضمیرونه په حالت نصب یا جر کې وي. نښتي ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیه وي او حالت جر وي. راځم دلته عبارت ده ربونه. لومړۍ کلمې ته مو رب چې هغه ته مضاف ویل، دوهمې کلمو ته مې شی ویل مضاف الیه نه. زه اوس راځم چې آیا دا مضاف او مضاف الیه دي که نه دي؟ زه اوس دا څنګه کولی شم چې مشخص کړم چې دا مضاف او مضاف الیه دي؟ ربو څه معنی؟ دا اسم ده، فعل ده، حرف ده. دا فعل نه ده ولې چې معنا ورکوي، ولې په زمان پورې تړاو نه لري. دا حرف نه ده چې په تنهایي هېڅ معنا نه ورکوي. دا شی ده، دا اسم ده چې معنا ورکوي. ربو څه معنا؟ رب. زه به دلته ورته ولیکم چې دا اسم سو. ښه نه، دا نښتی ضمیر ده. زه دا اوس څنګه پیدا کولی سم؟ دلته راځم، ګوره جمع ته نام پیدا کړه. دا څه معنا ورکوي؟ دا زموږ. ښه دلته زه مطمئنه سم چې دا نښتی ضمیر ده. موږ وایي چې که نښتي ضمیرونه له اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیه دي. دا موږ اوس مطمئن سو چې نښتي ضمیرونه له څه شي سره راغلي؟ اسم سره. نو اوس دا ویلی سم چې دا مضاف الیه ده. دا اوس زه څنګه ترجمه کوم؟ ربو ربي نا زموږ. ویني دا خپله ملکیت ښیي. نښتي ضمیرونه ټول ملکیت ښیي. نو دا زه اوس پښتو ترجمه یې څنګه کوم؟ دلته دال یې ضرورت نشته چې تاسې دال ورکړئ. زموږ رب. بل سلایډ ته ځو. دلته راځم بل عبارت ته ګورم. کتابو. لومړۍ کلمې ته کتابو مضاف وایم، دوهمې کلمې ته هو مضاف الیه وایم. اول راځم، اوله کلمه اسم ده، فعل ده، حرف ده. دا فعل نه ده ولې چې معنا ورکوي، په زمان پورې تړاو نه لري. حرف نه ده ولې چې په تنهایي معنا ورکوي. حرف هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا نه ورکوي. نو دا شی سو اسم هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا ورکوي او په زمان پورې تړاو نه لري. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا شی سو، دا اسم سو. دوهم دغه ته راځم، کلمې ته راځم هو. نو زه اوس راځم دې جدول ته مراجعه کوم چې آیا دا د نښتي ضمیرونو څخه ده که نه ده. زه دا څنګه پیدا کولی شم؟ دلته وینئ دا د مفرد مذکر هو یا هی. دا څه معنا ورکوي دلته؟ هغه دلته پیدا مې کړو چې دا شی ده، دا له نښتي ضمیرونو څخه ده. نو زه به دلته دا ورته ولیکم دلته چې دا نښتی ضمیر ده. ښه نښتی ضمیر ده.
که څوک درته وایي چې له نکتې ضمیرونو څخه کوم یو د مفرد مذکر ده، مفرد مؤنث ده، مفرد مذکر ده، کوم یو ده، به درته ورته وایي چې دا مفرد مذکر ده، د هغه دا نکته ضمیر شو. نو موږ وایو چې نکتې ضمیرونه کله اسم سره راسي مضاف الیه ده. اوس راځم معنا ته. کتابو، کتاب هو د هغه. نو دلته زه اوس دا څنګه ترجمه کوم؟ که څوک وایي د دې هو حالت څه ده، حالت به ورته وایي چې جر ده. ولې جر ده؟ چې له اسم سره راغلی. دلته وګورئ ما وویل نکتې ضمیرونه کله اسم سره ونکلي نو هغه مضاف الیه وي او حالت یې چې وي حالت یې جر وي. نو زه دلته راځم په دې دمې پسې نه ګرځم چې دلته دمه ده. نو موږ ویلي یو چې د مضاف الیه ځانګړتیا دا وه چې کسره یا کسرتین وي. ولې دلته څه ده؟ دمه ده. خو دا نکتې ضمیرونه دي. نکتې ضمیرونه دوه حالته لري، نصب او جر لري. دلته څه ده؟ حالت یې جر ده. ولې؟ چې له اسم سره نکته ده. نو دا زه اوس څنګه ترجمه کوم؟ ها کتابو، کتاب هو د هغه. نو د هغه کتاب. بل مثال ته ځو. عبارت دلته وینم بیتهم، دا مضاف او مضاف الیه ده. زه اوس ځان مطمئن اوسئ دا رښتیا مضاف او مضاف الیه ده که نه ده. لومړۍ کلمې ته موږ وایو چې مضاف بیتو، دوهمې کلمې ته هم شویل هم مضاف الیه. زه اوس درته راځم ځان مطمئن کوم چې اوله کلمه مې اسم ده، فعل ده، حرف ده. دلته ګورم چې بیتو څه معنا؟ کور. کور اسم ده. ولې اسم ده؟ په دې خاطر چې کور معنا ورکوي، په زمان پورې تړاو نه لري. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا اسم شو. ښه، دوهمې کلمې ته راځم هم. دا له نکتې ضمیرونو څخه ده. زه دا څنګه پیدا کړم چې دا نکتې ضمیر دي؟ نو زه دلته راځم دې جدول ته ګورم. هم لرم دلته. وینې دلته پیدا کړو. کوم حالت کې ده؟ په جمع کې ده. جمع مذکر. ولې مذکر ده؟ دلته وینې هم یا هم څه معنا؟ د هغوی. او زه دا څنګه ترجمه کوم؟ کور د هغوی یا د هغوی کور. ویني دا خپله ملکیت کوي. نو دا شی سو دا مضاف مضاف الیه سو. ولې مضاف مضاف الیه سو؟ موږ وایو چې نکتې ضمیرونه کله اسم سره راسي چې دی مضاف الیه دي. بل مثال ته ځو. قلموها، لومړۍ کلمې ته شی ویل مضاف، قلمو. دوهمې کلمې ته هم شی ویل ها مضاف الیه. اول لازم چې آیا دا لومړۍ کلمه اسم ده، فعل ده، حرف ده؟ دا اسم ده. ولې اسم ده؟ چې دا معنا ورته ولې په زمان پورې تړاو نه لري. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا اسم شو. او ها دا شی ده، دا له نکتې ضمیرونو څخه ده. زه به دلته دا څنګه پیدا کړم چې ها له نکتې ضمیرونو څخه ده؟ دلته ګورم دا جدول ویني مفرد مؤنث شی ده ها د هغې. نو زه به دلته دا مې پیدا کړو چې معنا یې شی ده دا جدول کې نکتې ضمیرونو څخه ده. موږ ووایو چې که چیرې نکتې ضمیرونه له اسم سره راسي هغو ته موږ چې مضاف الیه ویل وملیدل. نو دا چی سو؟ دا نکته ضمیر سو. دا اوس زه څنګه درته کوم؟ د هغې. وینې دا جدول کې د هغې قلم، د هغې یا د هغې قلم. دا مضاف او مضاف الیه ده. ولې چې کله اسم له نکتې ضمیرونو سره راسي مضاف او مضاف الیه ویل نو ملکیت کوي. بل مثال ته ځمه. رأیتو، دا دوه کلمې دي څنګه راغلي معنا ورکوي. رأیتو لومړۍ کلمې ته ما مضاف ویل، دوهمې کلمې ته مو چی ویل؟ مضاف الیه ویل. هو که رأیتو څه معنا؟ ما ولیدل. که دا چی ده؟ دا اسم ده، فعل ده، حرف ده. دا فعل ده. ولې فعل ده؟ دا معنا ورکوي په زمان پورې تړاو لري. ما ولیدل دا تیر زمان پورې تړاو لري. دا به نشته کومه چې دا فعل سو. هو دا شی ده، دا نکته ضمیر ده. زه څنګه پیدا کوم داسې نکته ضمیر ده؟ دلته وینئ مفرد مذکر هو یا هی. هو نکته ضمیر ده. نو دلته زه راځم موږ وایو چې که چیرې نکتې ضمیرونه له اسم سره ونکلي نو هغه مضاف الیه دی او حالت یې جر وي. دلته نکته ضمیر ده، فعل سره نکتې ده، هیڅکله مضاف او مضاف الیه نشي کېدلی. بل مثال ته ځم. انهم، دا دوه کلمې دي. زه راځم لومړۍ کلمې ته مضاف وایم ان، دوهمې کلمې ته چې وایم مضاف الیه هم. ان چی ده؟ دلته راځم اول پیدا کوم چې اسم ده، فعل ده، حرف ده. ان حرف ده. ولې حرف ده؟ دلته به زه ورته ولیکم چې په تنهایي معنا نه ورکوي بېشکه. او دوهم هم ته راځم. هم نکته ضمیر ده. ما څنګه وپېژندل چې دا نکته ضمیر ده؟ زه به د جدول ته راځم او ګورم چې د جدول کې زه دا لرم که نه لرم. هم وینئ هم یا هم د هغوی یا هغوی. دلته زه اوس راځم ګورم چې موږ ووایو چې نکتې ضمیرونه کله اسم سره ونکلي نو هغه مضاف الیه وي او حالت یې جر وي. دلته نکتې ضمیرونه له چی سره راغلي دي؟ له حرف سره راغلي. بېشکه هغوی، هغوی بېشکه.
دا یې ترجمه ده، دا هیڅکله ملکیت نه کوي او دا هیڅکله مضاف او مضاف الیه نشي کېدلی. د نننۍ درس لنډیز موږ وکولای شو چې په قرآن کریم کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه وکړو. نو له ټولو څخه مې هیله دا ده چې دا باید میخانیک ځان کړئ. که چیرې مو میخانیک زده کړه ډېر زر مو له یاده وځي. د حل لاره یې زه تاسو ته ښیم. انشاءالله دا 14 نښتې ضمیرونه دي. که چیرې دغه جدول تاسې هر یو لپاره 14 مثاله جوړ کړئ، نو تاسې به په ډېره اساني وکولی شئ چې نښتې ضمیرونه په قرآن کې مشخص کړئ او په معنا یې پوه شئ. زه لومړی مثال ته راځم. درته وګورئ، سیارتو موټر ته وایي، اسرتو کورنۍ ته وایي، قریتو کلي ته وایي. ما دلته مثال راوړی. اوس زه دلته لیکم خپل زه په پښتو باندې موټر په عربي کې چی ورته وایي؟ سیارتو. باید سپکې چې دې خاطر چې مضاف تل سپک حالت وي، سیارتو نه راځي. سیارتو که زه ووایم چې د هغوی، زه دا څنګه پیدا کولی شم چې د هغوی؟ دلته راځم، دلته ګورم د نښتې ضمیرونو کې د هغوی وملیدل، دلته مې پیدا کړو. دا څه ده؟ د هغوی. دا د هغوی په عربي کې چی ورته وایي؟ هم یا هم. ما څه ورکړی؟ هم. دلته مې ورته ولیکل هم. دا اوس زه څنګه ترجمه کوم؟ د هغوی موټر. ګورئ دا دواړه سره ونښلوئ. سیارتو هم. دا څه شو؟ دا مضاف او مضاف الیه شو. اوس بل مثال څنګه زه راخلم؟ نو شته کې چې موټر د هغه څنګه یې لیکي؟ سیارتو هو. که ووایي چې موټر د هغو دواړو څنګه یې لیکي؟ سیارتو هما. که ووایي چې سیارتو موټر د هغې یا د هغې موټر څنګه یې لیکي؟ سیارتو. دا 14 ضمیرونو لپاره لومړی سیارتو لپاره دا 14 ضمیرونه استفاده کوي، بیا د اسرتو لپاره دا 14 ضمیرونه ورسره استفاده کوي، بیا د خیریتو 14 ضمیرونه استفاده کوي. بیا هم که چیرې تاسو کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ماته کمنټ کې ولیکئ. که چیرې مو دا نښتې ضمیرونه زده کړل، تاسو به په اساني وکولی شئ چې په قرآن کې مشخص کړئ چې دا مضاف او مضاف الیه ده که نه دي. موږ هدف د دې نننۍ درس دا ده چې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. که چیرې نښتې ضمیرونه له اسم سره راسي، هغه ته موږ مضاف او مضاف الیه ویل. زموږ او ستاسې درس تر اوسه د اسم په برخه کې ده. کله چې حرف ته ولاړ سو یا فعل ته ولاړ سو، دا ضمیرونه مو که چیرې زده وي، راتلونکي درس به زموږ تاسې ډېر اسانه وي. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې کومنټ کې راته ولیکئ. نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.